زه اوس هغه شخصیت راغواړم د چا لاس چې د علم پښتو ادبي کاروان او جوړېدو کې د ټولو نه زیات په سترګو معمولي لوندې خو د زړه سترګې بینا دي روغې دي ډېر زیات زړه پورې غزلې دي د شاکر صاحب دغه یو شعر ورته ډالۍ کومه چې یو ټکی راته چا دی په یو ټکي باندې یو ټکی راته چا دی په یو ټکي باندې تر اوسه مې پسې کړه کتابونه پاڼې پاڼې او بغیر د محبته کې مې بل ټکی ایستوي په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې پاڼې تاسو په دونه عقیدت کې زه راغواړم د کینګرګلۍ کلي سره تعلق لرونکی جناب محترم موسی صالح صاحب چې هغوی راشي او تاسو ته خپل کلام وکړي تاسو په دونه عقیدت باندې موسی صالح صاحب افسر خیر لاول خو د عظمت الله صاحب دی او د مشرانو ټولو مننه کوم چې دلته کې راغلل یو پروګرام یې موږ هم په دې کې راکو د دې نه مخکې موږ څه پروګرامونه شوي او په هغې کې موږ څه حصه نه واخیستې خو په دې کال کې راله برخه راکړه او عظمت یې څه ده راته وویلي چې زموږ د ملګري شیخ ازبرګانو بیا دوباره نه ویلي که نه نو هغه ګرانه شوله راته خیر بیا هم د ټولو ملګرو مننه چې دلته کې دونه زموږ سره انتظامات وکړل او تر دې حده پروګرام راورسولو د غزل نه مخکې څو شعرونه عرض دي تاپی منګې مات کړې ما په خپل زړګې مات کړې تاپی منګې مات کړې ما په خپل زړګې مات کړې سیادګار ګټ ته زه اوسم تصویرانو باسم بلها موده شي په دغه ټال څوک نه زنګيږي بلها موده شي په دغه ټال څوک نه زنګيږي نن پرې زنګم جنکو چې تیریانو باسم بلها موده شي په دغه ټال څوک نه زنګيږي نن پرې زنګم جنکو چې تیریانو باسم بیا د بورامي په ګلونو کې خاني ولیدا بیا د بورامي په ګلونو کې خاني ولیدا خزان پر لاړو سپرلی می نشانی ولیدا رانجه بلاو په ژوند دی پوری کړی نو رانجه بلاو په ژوند دی پوری کړی نو سترګې په تورې کړې زما چې ځواني ولیدا او دا د سورې سر له چروغه ودا روغه نه دا د سورې سر له چروغه ودا روغه نه روري میدان وګټو خور می تاوانی ولیدا دا د سورې سر له چروغه ودا روغه نه روري میدان وګټو خور می تاوانی ولیدا او ملګرو تاسو ته وای ما یقین من نشي ملګرو تاسو ته وای ما یقین من نشي په دغه لار کې ما هور اسماني ولیدا چهیر د غزل مطلب چې چهیر د نشي مال راوړه د وربل ګلونه چهیر د نشي مال راوړه د وربل ګلونه څومره په ناز او په آداب یې غوښتل ګلونه نن جوړې بیا د خپل لالي د نارضا غوندې وا نن جوړې بیا د خپل لالي د نارضا غوندې وا د ډېره سوخته یې په لاره ریجول ګلونه د کبرجنې دې انداز ګوته په خوله پاتې کړم د کبرجنې دې انداز ګوته په خوله پاتې کړم نو څه بې پروا به یې د لاسه تمبول ګلونه عثمان غني شعر دی چې بس خو د مینې محبت د علامت په خاطر بس خو د مینې محبت د علامت په خاطر ما به د بام تا ته ډېر ډېر زیرول ګلونه کابل دی وران که په گلشن باندې دی اور پورې که کابل دی وران که په گلشن باندې دی اور پورې که ظالم عمل ته کې به څومره ټوکېدل ګلونه په ما چې زیره د جانان په ناصافي کې وشو په ما چې زیره د جانان په ناصافي کې وشو ستړي نظر مې ورته لار کې غوړول ګلونه زمون خادي و په ډیوه کې د شپې تیلم نو زمون خادي و په ډیوه کې د شپې تیلم نو او د زردارو په محل غوړېدل ګلونه او موسی زما د زړه د درد وای اوسمنه وکنه موسی زما د زړه د درد وای اوسمنه وکنه پاسویلو باندې مې څنګه لمبه کول ګلونه او یو بل غزل مطلب د چې تا چې جانان جانان کول زدي جانان شوم کنه تا چې جانان جانان کول زدي جانان شوم کنه ته هیرانه کمې لوت تا په شان شوم کنه الی ونی تا ته صفته په ماسته تیرې ایلی ونی تا ته صفته په ماسته تیرې دو چې ستا د خوانه په نظر کې روان شوم کنه او جنې حمزولو ته دی وای چې تا پیر لګو
جنې همزول د روایت چې تا پیر لګوزي وس په مغاړي وس استاد زړه ارمان شوم کنه مننه جنې همزول د روایت چې تا پیر لګوزي وس په مغاړي وس استاد زړه ارمان شوم کنه او رقیب څنګه اوس زما مې ته وګورې منه